د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو ګډونوالو ته د خپلواکۍ 103 کلیزه مبارکي وایم. ما دلته یو پښتون ته یو شعر لیکلی دی یا افغان ته، ځکه چې دا به تاسو د آریان خان په غږ کې هم اورېدلی وي، خو دا شعر بیا دې کې لږ بدلون ما راوستلی و. ما ویل زما یو ملګری و، هغه به راشي، ځکه هغه ډېر په ښه زمزمه سره ویلی شي، ځکه زه شعر ویلو کې دومره ښه نه یم، خو هغه نه و راغلی. بیا ما ویل زه به یې ویم، خو دا ما د پښتونخوا پښتنو ته لیکلی دی، ځکه هلته ځینې پښتانه یا موږ ورته کله کله یو اصطلاح استعمالوو د ګل خان، نو هغه به یې وایي زه افغان نه یم یا دغه نه یم، نو بیا هغې دپاره ما دا نظم لیکلی و او آریان خان ویلی دی. داسې دی وایي پښتون یم زه افغان هم یم، پښتون یم زه افغان هم یم، یاد په نړۍ کې پټان هم یم، زه پرې نازېږم پښتون یادېږم، کړم وعدو باندې وفا، خپلې پښتو نه کله تېرېږم، زه مېړنی یم کله ډارېږم، پښتون ها پښتون پښتون زه پښتون، نر پښتون یم پښتون، پښتو کومه پښتو پالمه، د ننګ ډګر کې د لمر رڼا یم، ډېر مهربانه یم با ایمانه، کلک په لوظونو ګوره رښتیا یم، یوم دین یو رواج د پښتنو، تل به وي دلته راج د پښتنو، که پرې ځورېږم که پرې مړ کېږم، کړم وعدو باندې وفا، زه له امونه تر اباسینه لرغون ټبر یم زه په دې سیمه، زه روهیله هم سلیمانی یم، بورا پتمن هم زه توریالی یم، پښتو ملاره پښتو مشان دی، چې نر پښتون وي ښه مسلمان دی، نه خو ټیټېږم نه زه خرڅېږم، کړم وعدو باندې وفا، خپلې پښتو نه کله تېرېږم، زه مېړنی یم کله ډارېږم. نړۍ مننه. او زه به ته یو لنډ غوندې یو بل شعر دی، نظم دی، دا درته وایم ځکه دا ما خپلواکۍ ته لیکلی دی. عشق جنون ښکلې جذبې، عشق جنون ښکلې جذبې، قرباني او تلوسې، خپلواکي او ازادي غواړي ټینګې ارادې، دا ناره کړله امان دی آزاد افغانستان، مونږ ګټلې په همت سرخندونو کارنامې، د افغان ولس غیرت د غازیانو شجاعت، په رګونو کې مو وینه وهي جوش او ولولې، امان کړی نصیحت پوهه پوهه او علمیت، د پوهنې انقلاب بورا لیکي ترانې. نړۍ مننه.